ډیرو خوږو او نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. خپل درسي یوټیوب چینل ته ډیر ښه راغلی. خدای دې وکړه چې تاسو خپل درسونه د نورو ملګرو سره شریک کړئ، لایک او کومنټ هم هیر نه کړئ او خپل چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ. اوس به بیا خپل نوی درس پیل کړو. په څه؟ اوس نو زه تاسو نه پوښتنه کړم. په بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، د تاسو په یاد وو ځکه چې موږ تاسو مسلمانان یو او هر نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو نوی درس څوم درس دی؟ دا په یاد دی؟ درویشتم. آفرین، شاباس، درویشتم. درویشت په پښتو کې داسې لیکل کیږي او ښه زده کړئ او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي، دا هم ښه زده کړئ چې بیا یې ولیکئ. کارخانګي درکوم. درویشتم حرف د ف حرف دی چې نن یې زده کوو. درویشتم حرف د ف حرف دی. د ف ډېر ښکلی حرف دی او ډېر اسانه دی، داسې لیکل کیږي. ښه ورته وګورئ. ف هم په کلماتو کې درې غږه لري: فا، فی، فو. چیرته د فا غږ کړي، بعضو کلماتو کې د فی او بعضو کلماتو کې د فو غږ کړي. فا، فی، فو. فا، فی، فو. اوس به راشو وګورو چې ما په کومه کلمه کې تاسو ته د فی حرف خوښ کړی او څرنګه تلفظ کیږي. فی فرش. فی فرش. ف تلفظ کی فرش. دی فرش ته وګورئ څومره ښکلی فرش دی. موږ تاسو چې په کور کې هواري وو په مځکه چې مځکه پټه شي نو دې ته څه وایو موږ تاسې؟ فرش وایو. فی فرش. احتیاط کوئ چې د فرش په سر هر څه تاسو ونه شنئ. فرش چټل نه کړئ. خپله بازیچې په یوه کارتن کې ټولې کړئ. فی فرش. او دا هم د دهلیز فرش دی. فی فرش. فی فرش. او دا هم سور ښکلی فرش دی. فی فرش. فی فرش. اوس به راشو بیا به وګورو چې ما چیرته تاسو ته د فی حرف خوښ کړی، کومه کلمه مې درته خوښه کړې او څرنګه تلفظ کیږي. فی فکر. فی فکر. فی تلفظ کی. فی فکر. دغه سړي ته وګورئ چې په فکر کې ډوب دی. حتما کوم کار ترې خراب شوی او یا پلان جوړوي چې خپل کار څنګه مخته یوسي. فی فکر. چرت وایي چې دا خپل کار به څرنګه مخته یوسي. فی فکر. او دا نجلۍ هم ډېره خوشحاله ده. کوم د خوشحالۍ پلان لري. فی فکر. فی فکر. فی فکر. او دا هلک هم په تیاره کې ناست دی او فکر وایي، یا به امتحان لري یا به درس لولي. فی فکر. فی فکر. اوس به بیا راشو وګورو چې ما په کومه کلمه کې د فی حرف تاسو ته خوښ کړی او څرنګه تلفظ کیږي. فی فصل. فی فصل. 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 فصل هر کال 4 فصله لري. په دې تاسو پوهیږئ انشاءالله. د پسرلي فصل دی. تاسو پوهیږئ چې په پسرلي کې ونې غوټۍ کړي او ډېرې ښایسته کېږي. بیا په اوړي کې د چپ لاس طرف نه دغه دوام چې ګورئ دلته میوې پخیږي په اوړي کې. او بیا دغه زیړې پاڼې چې دي دغه خزان دی یا منی دی، موږ تاسو منی ورته وایو. او پس د هغې بیا ژمی دی چې واورې اوري. نو موږ څو فصله لرو؟ 4 فصله لرو. د پسرلي، د دوبي، د مني او د ژمي فصل چې تاسو په 2 تصویرو کې په ټولو کې ګورئ چې دلته اول کې
ونو ګلابي غوزې کړي دي، بیا په دوبي کې میوې پخې شوي دي او په مني کې پاڼې بیرته زیړې شوي او ژمی بیا سپینې واورې اورېدلې. نو دا 4 فصله دی کال دی چې موږ تاسو ټول یې پیژنو. اوس به راشو بیا به وګورو چې ما په کوم کلمه کې فی تاسو ته انتخاب کړي او څرنګه تلفظ کیږي. فیل فیل یو ډیر غټ حیوان دی، یو ډیر جګ او ډیر غټ حیوان دی. تاسو دلته یو لاند ویډیو د فیل ووینئ. څومره ښایسته فیلونه دي. ګورئ دلته فیلونه اوږده خرطومونه لري. د دې د پازه په ځای خرطوم دی، خرطوم، او د خرطوم سره ډیر کارونه کړي، ډیر شیان په پورته کوي. د فیل بچی وګورئ چې منډې وي. ډیر ښایسته ویډیو دی، ته ورته وګورئ. خدای وکړه چې خوښ هم شي. اوس راشو د فی ترانه به ولولو و بګورو چې ما څه شي ته ترانه جوړه کړې ده. فیل ته ما د تاسو ته ترانه جوړه کړې ده. زه پوهیږم چې تاسو د فیل حیوان ډیر خوښیږي او ډیر یو غټ قوي حیوان هم دی. نو راشو وبلونو چې دا څرنګه ترانه ده. 2 ځلې به زه درته ولولم. دغه زما فیل دی، ښکلی قوي فیل دی. فیل مې ښه ملګری دی، منډه کې غښتلی دی. ډیر ښه، ډیر خوږه ترانه ده. خدای دې وکړه چې تاسو خوښه شوي وي. زه به یې بیا هم درته ولولم. دغه زما فیل دی، ښکلی قوي فیل دی. فیل مې ښه ملګری دی، منډه کې غښتلی دی. ډیر ښه، اوس یې تاسو را سره ولولئ. یو ځل بیا یې ولولئ. آفرین، شاباس، ډیره ښه مو ولوسته، ډیر ښه تلفظ مو وکړه. نو اوس وخت ورسید د کار خانگی. تاسو به څه وکړئ؟ تاسو به 1 صفحه د فی د حرف نه او 1 صفحه د 23 عدد نه په خپلو ښکلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مورجان پلارجان ته به یې وښایاست چې کومه تېروتنه هم نه وي کړې. نور نو د تاسو وخت پوره دی. د خدای په امان، په مخامخه ښه ورځ.